بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ډیرو محترم او معززو دوستانو، په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړم چې په دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ او تاسو ته د کور نه د وتلو یو مسنونه دعا کوي، او دغه دعا او په دې دعا باندې مرتب شپږ پیدې، شپږ جایزې، شپږ انعامات چې الله تعالی دغه دعا ویونکي ته ورکوي هغه کوم یو دي. دا حدیث انس رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی او په محدثینو کې ابو داود، ترمذی او نسائی دې کتابونو روایت کړی. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال اذا خرج من بيته، چاچی دا خبر او چاچی ویلې په هغه وخت کې چې دا د خپل کور نووزي، بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا لفظ ویل ډیر اسانه، ډیر مختصر او ډیر پایدمن. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې، توکل می په الله تعالی باندې کړه، ولا حول د ګناه څخه وړېدل نشته، د ګناه څخه بندېدل نشته، ولا قوت او په نیکیو باندې، په نیکو اعمالو باندې طاقت نشته الا بالله مگر د الله تعالی په توفیق باندې. کله چې یو مسلمان بنده د خپل کور نه وځي او دا دعا وایي بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، په نوم د الله تعالی باندې توکل کوم په الله تعالی باندې، او هیڅ یو ګناه نه بندېدل نشته، هیڅ یو نیکی باندې طاقت نشته. یعنی هر مسلمان بنده چې د ګناه نه بچ کیږي هغه به د الله تعالی په توفیق باندې بچ کیږي. هر مسلمان بنده چې هغه نیک اعمال تر سره کوي، که واړه اعمالي که لوی اعمالي، دا به د الله تعالی په توفیق باندې تر سره کوي. نو چا چې دغه دعا ولوستله نو الله شپږ جایزې درته ورکوي. هغه کومې جایزې دي؟ لومړی دا مسنونه دعا ده او په سنت طریقه باندې عمل کول د امت د فساد په وخت کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې زما په یو سنت باندې منګولې ولګولې، یو سنت باندې عمل وکړ، زما د امت د فساد په وخت کې دته به الله تعالی د سلو شهیدانو اجر ورکړي. نو الله د سلو شهیدانو اجر په دغه دعا لستلو باندې تاسو درکړي. دا یو جایزه، یو انعام د الله تعالی د طرف نه. دومه جایزه هغه دا ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چا چې دا دعا ولستله یقال له، د الله د طرف نه به ته وویل شي، یا به یعنی د الله د طرف نه به ته وویل شي هدایت، تا ته هدایت شو. د دومه انعام تا ته هدایت وشو، ته چې د کور نه وځې ته به نه ګمراه کېږې، بېلارې کېږې به نه. وکفیت، الله تحت کافي شو، تا ته به هیڅ څوک ضرر نشي رسولی، نه انسانان، نه پیران، نه شیطانان، نه حشرات، هیڅ څوک به تا ته ضرر نشي رسولی. د دریم انعام. څلورم انعام دا ووقیت، ستا حفاظت وشو، الله تعالی ستا حفاظت په خپله غاړه باندې واغسته. پنځم انعام دا ده چې وتنحى عنه الشیطان، نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي شیطان به ترې منډه کړي او لاړ به شي د ده نه. نو دا پنځه انعامات دا شو. او امام ابو داود رحمه الله بیا یو لفظ پکې اضافه کوي، فیقول یعنی الشیطان لشیطان آخر، یو شیطان به بل شیطان ته وایي کیف لک برجل قد هدی وکفی ووقیا، یو شیطان به بل شیطان ته وایي چې ته څنګه هغه کس ګمراه کولی شي، ستا طاقت په هغه کس باندې نه کېږي چې هغه ګمراه کړي، هغه دوکه کړي، چې هغه ته الله هدایت وکړه، د هغه کفایت الله وکړه، الله یې کافي شو، او د هغه حفاظت الله په خپله غاړه باندې واغسته، ته به څنګه هغه کس ګمراه کړې. دا شپږ جوایز الله تعالی موږ او تاسو ته په دغه دعا باندې راکوي. بیا یې لنډ درته مختصر تکراروم. اول دا چې الله به د سلو شهیدانو اجر درکړي. دوم دا چې دته به وویل شي چې تا ته هدایت وشو، تا ته الله کافي شو، ستا حفاظت الله وکړه، شیطان به ترې وتښتېږي، او یو شیطان به بل شیطان ته د کور نه د وتلو په وخت کې یا بیرته راوتلو په وخت کې یو شیطان به بل شیطان ته وایي چې ته به دا سړی څنګه دوکه کړي چې د هغه حفاظت الله کړی، هغه ته الله هدایت کړی او د هغه ته الله کافي شوی دی. نو دا شپږ جوایز په دغه مختصره دعا باندې چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله الله مونږ ته راکوي. نو باید مونږ ته پکار ده چې سستي ونه کړو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټولو سنتو طریقو باندې عمل وکړو. الله دې مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.